د پښتو مشهور سندرغاړي جاوید امیرخیل سره په پاکستان کې څه شوي دي او د جاوید امیرخیل همدغه ویډیو په سوشل میډیا ولې دومره وایرل شوې ده؟ ملګرو که غواړئ چې په دې حقیقت ځان پوره پوه کړي او له اصل واقعي څخه خبر شي نو ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. قدرمنو دوستانو دې نه مخکې چې د جاوید امیرخیل همدا پوره ویډیو درته وړاندې کړم لومړی غواړم چې د جاوید امیرخیل د همدې واقعې په اړه له تاسو سره اصل حقیقت شریک کړم. جاوید امیرخیل چې د افغانستان یو تکړه او انقلابي سندرغاړی دی چې په لر او بر پښتون وطن کې خورا زیات مینوال لري او د افغانستان د تیر حکومت د سقوط را په دی خوا اوس په پاکستان کې میشت دی او دلته په پاکستان کې هم کله ناکله خپلو مینوالو ته کنسرټونه وړاندې کوي. خو همدا اوس د جاوید امیرخیل یوه نوې ویډیو راغلی ده چې پکې ښکاري د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې خپلو مینوالو ته کنسرټ وړاندې کوي. د همدې کنسرټ د سندرې په دوران کې ښاغلی امیرخیل ډیر خفه او په غوسه ښکاري چې د سندرې په دوران کې یو ناڅاپه مایک په سوک وهي او ایسته یې غورځوي او د ده ټول ټیم او مینوال حق حیران کیږي. د دغه عمل په اړه د مینوالو په سوشل میډیا مختلفي تفسیرې لیکلي دي. یو مینوال لیکلي چې جاوید امیرخیل د وطن په سندره کې دومره ډوب تللی و چې زړه یې راډک شو او غوسه یې له مایکه وایسته. بل مینوال لیکلي چې د جاوید امیرخیل په شان یو هنرمند باید د لوړې حوصلې خاوند وي او داسې یو حرکت ونه کړي. مینوالو د دې واقعي اصل حقیقت دا و چې جاوید امیرخیل په اسلام آباد کې یو کنسرټ وړاندې کول چې په دې کنسرټ کې د سندرې په منځ کې ورته مایک وربند شو نو جاوید امیرخیل هم غوسه شو او غوسه یې له مایکه وایستله او مایک یې په سوک ووهل.